سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، په دغه ورځو کې بیا یوه دغه د نوې تازه خبر چې د یوه شورا په خارج کې د شورای رهایی و همبستګي مردم افغانستان، یعنې د افغانستان د خلکو د خلاصون او د هغوی د پیوستون شورا په نامه باندې یوه شورا د یو څو له وطنه څخه هغو فراریانو، هغو د پردي استخباراتو پورې تړلو کسانو لخوا چې هغوی باید د اول معرفي شي، د هغه لکه عارف، لکه هغه صمد کارمن، لکه حیدر عادل، زرغونه کې به څه نه وایو، او بل یې هم حبیب منګل د شوروي د کارمل د وختو په شوروي اتحاد کې د افغانستان سفیر، دا یې په رهبري کې دي. دا هغه کسان دي چې لومړی ځل خو اول د شورویانو په راتګ کې شورویانو ته ښه راغلاست ویل، هغوی ته اتڼونه کول. دا هغه د سکتارستانو عمده ډله ده چې د فرید مزدک و د کیواني په دستور باندې د نجیب الله په وړاندې باندې هم د کودتا سازمان وکول. دا هغه کسان دي چې د ملل متحد د صلح پروګرام په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ کړ. دا هغه کسان دي چې جبل سراج د معاهدې اساس یې کېښول، په هغه کې څو سکتارستان سره راټول کړ او د بن سیوان د ملل متحد د 5 فقریز صلحیز پروګرام په وړاندې باندې کودتا تنظیم کړه. نجیب الله په نتیجه کې ولاړی د ملل متحد کې دغه شو، په ناهنده شولو او قدرت کارمل ډلې په لاس کې واخیستل او ډېر زر د شورای نظار د قدرت په خاصو مراسمو د افغانستان د راډیو تلویزیون ته مخامخ د کلوپ عسکري په تالار کې په دوی په نمایندګي باندې چې هلته د نبي اعظمي هم خبرې وکولې، دا یې د شورای نظار ډلې ته ور تسلیم کړ. دا هغه سکترستي ډله ده چې دوی په افغانستان کې نه د ازادي دپاره جنګ کوي، نه د افغانستان د استقلال دپاره جنګ کوي، بلکې د خپلو سکترستي اهدافو دپاره او د پښتنو د وژلو، د ټکولو او د هغوی د نابودۍ په خاطر باندې تل هم اتحاد کړی، هم سازمان جوړ کړی دی، هم اقدام کړی دی. هم د شورویانو په راتګ کې د شورویانو په د عسکرو په مخ کې غورځېدل او له هغوی سره اتڼونه کول. شورویانو ته هغوی ته د افغانستان د نجات پرشتې ویلې، هغوی ته د افغانستان د رهایي ورځ ویل او دا چغې به ویلې چې کومک د شوروي نه وای، نن به نقش افغانستان د جهان په نقشه کې نه ولو. ولې نن هغه نه شوروي شته ده، نه هغه کومک شته دی، ولې افغانستان شته ده، ولې دوی شرم نه لري. بیا د لاړو د شورای نظار کې تنظیم دی. هغه د شورای نظار سیاسي متفکر مغز ده چې د کارمل او د کاګبي په نمایندګي 20 کاله په افغانستان کې د امریکایانو لپاره دلالي کوله، د امریکایانو په خدمت کې وو، د یو بل اشغال عاملین بولو او له هغه سره همغږي وو، ځکه چې دوی د هغوی سره په ګډ تفاهم باندې د پښتنو په وړاندې باندې، د پښتنو سیمو په وړاندې باندې، د پښتنو کلتورونو په وړاندې، د پښتنو د عادات او د رسم په وړاندې باندې مبارزه کې یو لاس وو، یو ځای ګډ سره کار کول، د کوردینات ورکول، هغوی به بمبارد کول، د اهداف ورته ټاکل، هغوی به ویشتل، هغوی به هلته تلل. کله چې امریکایان هم ناکام شول، د دې غیور ملت په وړاندې باندې خپله ناکامي ومنله او دا ملت د افغانستان اصلي واکدارانو په لاس کې سیږي. اوس بیا راځي نو د افغانستان د خلکو د رهایي او د همبستګي په نامه باندې شورا جوړوي. شرم تاسو ته پکار دی. تاسو د افغانستان رهایي واخیستل، شوروي اتحاد ته مو په 12 تسلیم کړي ول. تاسو د افغانستان د خلکو ازادي او رهایي اخیستو 12 مو امریکایانو ته تسلیم کړي وو. 20 کاله مو د امریکایانو سره ګډ راتن کول، 10 کاله مو د روسانو سره ګډ راتن کول او همدغه د افغانستان د خلکو د رهایي او د افغانستان د خلکو د ازادي په ضد باندې مو مبارزه کړې، په همدې سنګر کې ولاړ واستئ. نن بیا راځي د افغانستان د خلکو د رهایي په نامه باندې یو سازمان جوړوي. تاسو هغه شرمېدلي انسانان یاستئ چې افغانستان مو شرمو سره ټوله دنیا کې شرمولی دی. تاسو تل د افغانستان د اسارت او د بردګۍ په خاطر باندې مبارزه کړې. تاسو افغانستان په نوبت سره د هر بل خارجي استخباراتي هیواد د حلقاتو ته د تسلیمي په خاطر باندې مبارزه کړې. دا نن مو هم په همدې خاطر کړې. مګر تعجب دا ده چې حبیب منګل چې نامنګر انسان، دا د کارمل منحوس ډلې د سفیر په جهان شروع کې دا هم له دې سکتارستي ډلې سره ملګری شوی دی، دا هم د هغو سکتارستانو سره ملګری شوی چې د ملل متحد د سولې په پروګرام باندې دغه کې کودتا کړې وله. دا هم بیا د هغو اشغالګرو د لاسپوڅو سره یو ځای شوی دی چې د منګلو قوم یې وشرمول.
حبیب منګل کشکې ته خو پښتون هم نه وای کشکې ته خو منګل هم نه وای بس دوستانو تاسې وپېژنئ چې دا همغه د کارمل ډله ده چې په شورای نظار کې فعالیت کول او نن بیا د افغانستان د رهایي په خاطر باندې خارجي استخباراتو پسې ګرځي ویې پېژنئ او نه پرېږدئ کوي انشاءالله چې د افغانستان خلکو پېژندلي دي